د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکي. په پکتیکا او خوست کې د پاکستان هوایي بریدونو په وړاندې غبرګون. تیري کوونکو ته پر غاښ ماتوونکي ځواب د افغان حکومت خبرداری. د کابل او بیجینګ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې. او په غزني کې لسګونو ځوانانو ته حرفوي زده کړې. اوس هم له نړۍ څخه. د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې د پوتین بریا. په فلسطین کې د ماشومانو پر وضعیت د یونیسف اندېښنه. او د شمالي کوریا له لوري د لنډ واټن ویشتونکي توغندي ازموینه. د ایرلند په وړاندې د افغانستان بریا او په اسپانیا او فرانسه کې د فوټبال لوبو ترسره کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملي دفاع وزارت د افغانستان په خاوره د پاکستاني الوتکو د یرغل په غبرګون کې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځ د مرکزونو په نښه کولو خبر ورکړی. یاد وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان جنگي جیټ الوتکو یو ځل بیا د تیري کوونکو اقدام په ترڅ کې د افغانستان خاورې ته ننوتې او د پکتیکا برمل او د خوست سپیرې ولسوالیو کې د ملکي خلکو په کورونو بریدونه کړي چې په پایله کې 15 ښځې او 3 افغان ماشومان شهیدان شوي او یو کور ویجاړ شوی. دفاع وزارت ویلي چې دفاعي او امنیتي ځواکونه د هر ډول تیري کوونکو ځواب ورکولو ته چمتو دي. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني پوځیانو لخوا د افغانستان پر پکتیکا او خوست ولایتونو د بریدونو په غبرګون کې چې په پایله کې ښځې او ماشومان شهیدان شوي په کابل کې د پاکستان سفارت سرپرست احضار او احتجاج لیک ورکړ. بهرنیو چارو وزارت د یادو بریدونو د غندنې ترڅنګ پاکستان ته وریادوي چې د افغانستان اسلامي امارت د نړۍ د زبرځواکونو پر خلاف د ازادۍ او اوږدې مبارزې تجربه لري او په خپله خاوره تیری په هیڅ ډول نشي زغملی. پاکستان دولت د پنجاب ایالت حکومت ته امر کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. نیوز ورځپاڼې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دې پړاو کې باید کارت لرونکي افغان کډوال د اپریل تر 15 نیټې ووځي، پرته له هغې باید ونیول شي او په زوره وویستل شي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې مرکزي حکومت به له پولیسو سره د ټولو کارت لرونکو افغان کډوالو لیست شریک کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د بمبارۍ د ملاتړ په ترڅ کې وویل که حتی پاکستان کې یوه تروریستي حمله هم وشي د افغانستان په خاوره کې به لا کلک ګزارونه وکړي. نوموړي په پکتیکا او خوست کې د پاکستان له هوایي حملو وروسته خبرې کولې. زیاته کړه په یاده مو وي چې د یو پاکستاني ژوند زموږ لپاره تر ټول افغانستان ډېر ارزښت لري. مطمئنه اوسئ چې پاکستان امریکا نه ده، پاکستان اسلامي جمهوریت دی. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پراختیا ټینګار کړی. ښاغلي شینګ ویلي چې هیواد یې د افغانستان سیاسي او اقتصادي پراختیا ملاتړ کوي. د چین سفیر همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل نفوذ په لرلو سره به نړیوال دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. د کندهار پولیسو د روزنې سویل لویدیځ زون ښوونیز مرکز له 404 عامه امن کنډک څخه 103 تنه مجاهدین له یو میاشتنیو شرعي او مسلکي زده کړو له بشپړولو وروسته فارغ شول. د یاد مرکز قوماندان هیواد کې ټینګ شوي امنیت په اشارې له فارغانو وغوښتل چې د دې نعمت شکر ادا کړي او د خپل ولس او خاورې ته په پوره اخلاص خدمت وکړي. د کورنیو چارو وزارت د څرخي پله په تخنیکي او اساسي ورکشاپ کې لسګونه عرادي وسایط تر رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په دې پوځي موټرونو کې رینجر او هانګوی موټرونه شامل دي. له دې مخکې هم په دغه کنډه کې لسګونه عرادي پوځي موټر رغول شوي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. او وروستی خبر د غزني ولایت چارواکو رسنیو ته ویلي چې له ایرانه په زور را ایستل شوي لسګونو ځوانانو ته یې حرفه‌یي زده کړې ورکړل شوي. په جوړه شوې غونډه کې د غزني د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالقیوم مکلم وویل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یعنې یونیسف په مالي لګښت 4 ځوانانو ته د حرفوي زده کړې ورکول شوي دي. نړیوال خبرونه زما همکار تاسو ته وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشریزو ټاکنو په ګټلو سره خپله واکمني د 6 نورو کلونو لپاره وغځوله. د څه باندې 80% شمیرل شویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 82% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل شوی دی. 1 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم لومړی وزیر دی. په روسیه کې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو شمیر شاوخوا 114 میلیونه و. اوکراین وایي هوایي دفاعي ځواکونو یې د روسیې له هغو 22 درونونو څخه چې د دې هیواد بېلابېلې سیمې په نښه کړي 18 یې ویشتلي او له منځه وړي دي. د اوکراین پوځ ویلي چې دا بې پیلوټه الوتکې د پلازمینې کیف او څو نورو سیمو په فضا کې په نښه شوي دي. د اوکراین پوځ د دې حملو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکي تاسیسات زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 14,000 زیات ماشومان شهیدان شوي دي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان له خوارځواکۍ کړېږي او حتی د ژړا انرژي هم نه لري. د یونیسف په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړه کې هم د ماشومانو دومره لوی شمیر مړینه نه ولیدلې. شمالي کوریا د دغه هیواد سمندر په لور لنډ واټن ویشتونکی بالستیک توغندی ازمویلی دی. د جاپان پوځي چارواکو د دې توغندي ازموینه تایید کړې. دا توغندی داسې وخت ازمویل کیږي چې د ډیموکراسۍ تر نامه لاندې د امریکا او سویلي کوریا ګډه غونډه د جوړېدو په حال کې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن دې غونډه کې د ګډون په موخه سویل ته تللی دی. او وروستی خبر د اردن پوځ وایي چې هوایي رادار دستګاه یې د سوریې د پولې په اوږدو کې د یوې نامعلومې سرچینې د الوتکو شکمن تحرکات کشف کړي دي. د رویټرز خبري آژانس د خبر له مخې عیني شاهدانو ویلي هغه جیټ الوتکې چې ویل کېږي د اردن به وي د اردن د اربد ښار پر فضا او د سوریې پولې ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل شوي دي. اردن نه دي ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا وو. اوس د لوبو له ډګر څخه یو څو مهم خبرونه زما همکاره تاسو ته وړاندې کوي. له حماسي کاکړۍ څخه په مننې درنو لیدونکو السلام علیکم. لومړی خبر، افغان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوریزه لوبه کې ایرلنډ ته ماته ورکړه. دریمه لوبه تېره شپه ترسره شوه. افغان کرکټ لوبډلې په دویمه لوبه کې خپلې سیالې لوبډلې ته د 153 منډو هدف ورکړی و. په ځواب کې د ایرلنډ لوبډلې په 10 اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په 4 اورونو کې 4 ویکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. د اسپانیا لالیګا سیالیو په دوام بارسلونا په یوې زړه پورې لوبه کې اتلتیکو مادرید ته 3-0 ماته ورکړه. سلتا ویګو 2-1 سیویا تم کړ او الماریا بیا په یوه ګول لاس پالماس له مخې لرې کړ. په دې لیګ کې ریال مادرید، بارسلونا او خیرونا په ترتیب سره لومړی، دویم او دریم دي. بلخوا د فرانسې یو لیګ سیالیو په ترڅ کې پارسن جرمن 6-2 مون پیله مات کړ. رن لوبډلې 2-0 مارسي ته ماته ورکړه او د بریسټ او لایل لوبه 1-1 مساوي ترسره شوه. په دې لیګ کې پاریسیان د زیاتو امتیازونو په درلودلو سره د جدول لومړی ځای په واک کې لري. دا و د دې مهال مهم خبرونه تر بیا د خدای په امان.